څه چل دی چې چکې مرابستې دي دواړه رامنډې وکړي دا خیر خو دی که نه دا وګوره اول پوزیشن د کیلو په ګلاس کې اخیستی اول نمبر راغلی او زه به اول نمبر راغلی یم دا وګوره دا د علامه اقبال زامن وګوره په یو کلاس کې په فسټ پوزیشن دواړه راغلي وخانه چاره خبره ده زامن دي پاس شوي دي په موږ به پارټي کې ماړه چې یو واره خو یې پته ولګي چې رښتیا هم ده او که دروغ دي پارټي به درمالې وکړمه ولې دا وګوره بلې پرچه کې راغلي کې فسټ پوزیشن په ګلاس کې اول پوزیشن راغلي او که موږ د دروغ وو نو ماسټر نه تپوس دادا ته ولې زموږ په خوله باندې یقین نه کوي که موږ درته دروغ ویو دا ووایي چې پرچه کې ښکاره لیکلي دي وخانجي ستا بچو د نورو ماشومانو پرچې راوړي دي ستا بچي ناکام شوي دي او دوی وایي چې موږ پاس شوي یو نه دادا موږ کامیاب شوي وو د ده د لاسه څه د ده د لاسه دشمن دی تاسو خپله کوشش ولې نه کوئ دا والا مارکر چې کوم شومان یې هغه وي او تاسو د دې لپاره دادا وایي دا دروغ وایي دا ماسټر وایي دا خلک نه پیسې اخلي خبره خو واوره موږ کامیاب شوي وو خان دا څه کې خان وایي هر خبرې وانه دي وایي نه څه کې خان دا کام شوي دی او ما سره کوم دوه ولا چې دوخ په شا زندګي م تېره کړه خود هم د اوښ په شا تېره کړم چېرته یې تېره ته دا وګوره زموږ د پلار د جایداد ته څومره جایداد دی او چې 10 روپۍ ته واړو زړه یې ټخ وي نه منډیوالانو سره نه ملګرو سره چېرته په چکر لاړو نو چرګانو خوړله او بس مړه پوره کې که نو څه به ورته یو پاټ ورسره نه کوو بل کوم پاډه رینګ به ورته وکړو 100 روپۍ راکړه 100 روپۍ چې راوړي په هغې به یورپ ته لاړ شو چکرې مکرې به ووایي خیش ماش به کوو لکه ګوره ډېره خطرناکه خبره دې وکړه زه هم چې همداوسې ورته ډېره به ورته په زړه کې واچو ورته 100 روپۍ راولېږه ګنې بچي دله وجنو او چې په منډه به 100 او دا وګوره دې 2024 ته وګوره زموږ دې ساده موبایل ته وګوره دا کار دې کوه دا دومره جایدادونه بس چې نیه دې څه کړه ورسره هلو سلام علیکم وعلیکم سلام خو سلامونه پرېږده داور خان خبرې کې داور خان خبرې کوي ته څوک خبرې کوي چې خپل بچي دې ژوندي پکار یي که نه نو بس 100 روپۍ راوړه او راشه دا 100 روپۍ درکړه ولې ما چې ته په ټوکې کړي چې راویش کوم او تا یې درکړم په که بوټو کې دې کرلي دي او که په باغونو کې دې کرلي دي هغې سره زموږ کار نشته دی دا راته ویو چې بچي دې ژوندي پکار دي او که نه ما د سره خپل بچي په کار نه وي ها خازه هغه خو وایي چې ویې وجنه زه پې څه کوم دا ډېر سخت سړی دی دا تا ته نه دی معلوم ځکه وایي ویې وجنه اوس دوباره رینګ کوم و نجیب خان 100 روپۍ نه دي 100 روپۍ دي دا ګټل غواړي دا به بیا زه د کومه پیدا کوم ته د زور نه څه خبرې وخانه سبا به د وتره زامنو او تربورانو کې شرمېدلې ناستې چې په 100 روپۍ خپل بچي مړه کړه څه چلو کوم مړه و دې خلکو سره رینګ دې بیا راغی سلام علیکم او بس وروره ته داسې کار وکړه زه یې راته وښیوه بس هلته به زه پیسې دروړم بس صحیح ده بس 100 روپۍ راوړه او بودنۍ پول نه دی د هغې هغه لاندې ځای کې به موږ ولاړي او 100 روپۍ به بیا کې راوړو ځان نه ورسوه او بله خبره که پولیس ته دې اطلاع وکړله نو بس بودنۍ پول لاندې به دې بچي مړه پراته تا سره نیمه ګنټه ټیم دی ځان را ورسوه نجیبه همدا ځای ښودلی وه پوه شو خو په بچو په غم ولاکه یم خپ کېږي خو 100 روپۍ رانه وړي رمې درځېږي وخان خلک در پورې خاندي نو خلک د دې زوره څه خبر دي چې 100 روپۍ رانه علي خان دا بیګ راکړه چې زه در سره ویسم تا یې درکړم چې ته رانه په بله وتښتې نه نغلول یې ورکې او مال یې نه راکړي لو پسې خو مې پولیس راغوښتي دي ته به اوس تماشه وګوري د داور خان نه پیسې وایي راځه صحیح ده ما خو دا زړه داسې غځېږي چې دا دادا به پیسې راوړي او که را به یې نه وړي هغه وګوره را روان دی ظالمه د زمانې دا کو تېر شي او شکمار بند کړه مسکنه را دې وړي پوره 100 روپۍ پوره 100 روپۍ دي زما بچي چې دي ستا بچي به کور ته 5 منټو کې در ورسېږي ښه وجرېږه ته بېغمه شه وروسته یې ویلي تاسو ته خو موږ وایو چې پولیس به نه خبروئ که نه زه وړم بیګ له ټک ورکوه واله پرېږده چې ویسي ما سره ګوته کوئ زه وړه بیګ تښتوه دا خو زما بچي
اوس رشقه ولاړه ده ورکوي شابه او استاد راځه د خیره چې ته به ځئ بچې ځئ زو ته به راځئ مزل کوه لږ تېز ښه او کنه بچې چېرته ځئ چې دا دومره وارخطا ستی او ساس ورخطا نه یو کاکا بس ته ډېر مزل کولی تکړه شه چې ناوخته دی ته خپل ډرایو سره کار لره وسه زما مشورې خو کار وکړو که نه 100 لکه روپۍ مې راوړي 100 لکه دادا 100 لکه روپۍ مو واغستې تاریخ په پوهنتونونه ونیسي تاسو پلار سره دوکه کړې ده نه پلار سره هم دوکه نه ده کړې پلار مونږ سره دوکه کړې ده مونږ یې پیدا کړي او خرچې را باندې نه کوي تاسو پلار سره دوکه کړې پلار سره دوکه مه کوئ هغه ستاسو پلار دی تاسو هغه نه شئ دوکه کوئ نو تاسو ما سره دوکه کوئ ضروري بیګ راواله او راتښته تاسو زما ونه پېژندئ څه دا خو دا دی که نه څنګه تخته بیګ واله بیګ واله بیګ واله دادا خپله ګپ لګولو ګپ لګولو نه خدای هم تباه او برباد کا دا هر څه خو همدا تاسو دي که نه په دوکو ډاکو یې رانه څه له وښئ ګوره سکول کې هم دوکې وکړي چې موږ فس راغلي هغه معلم هم دومره ماسټر صاحب هم خراب کړو هغه په یو کیلو راغی او تاسو نه ته 100 لکه روپۍ راولېږه دا هر څه خو له ما نه پس ستاسو تاسو ولې دا دوکې کوئ بیا به نه کوو دادا تاسو ګپ هلکه